نور یې زر پیره مې پوه کړی چې په هغې اجازه سره کوره مه وځه او بس تا برقه په لنګ ایښي او بس په ټول کلي ګرځي او زه خبر شوی یم چې ماماجي کله بیا ورغلی وي اخر د ماماجي نه ته غواړې څه چېرې وخت ورختی هغه مو سره هر قسمه رشته ختمه کړې ده نو بیا څه کوې چې ورځې زویه که رشتې داسې په معمولي خبرو ختمېدې نو اوس په د چا رشتې د ورورولۍ خورولۍ نه وې پاتې زما مشر ورور دی زما د پلار په ځای دی هغه ما ته هر څه وایي ما ته پته ده چې زما ماما دی خو هغه زموږ برخلاف دی او هغه موږ داسې ګڼلې کتلې چې موږ یې دښمنان یو دا نه چې هغه زه خورایي یم برخلاف کړي زویه موږ په خپله دی زما ورور دونه بد سړی نه دی حق ناحق ته ګوري خو بس مور دومره ته وایم چې زما د کور نه به دا چلن بند کړي ما ته دونه پورې لا چا ویلي چې ته وي د دې ځای نه هر څه وړې او ماماجي له د دې کوره پیسې مړې چې تا له ما کومې پیسې درکړې وي تا کې یو هم نشته دی ستا د کور نه ستا په کور کې دي څه همیشه هم زما دغه رنځورو ستا په راغلی دی همیشه مې ته ستا د کاروبارونو لپاره ډیمانډونه پوره کړي دي مور نوره به نه ورځي او که ورځي نو بیا تا ته هم اجازت دی دغه رور ځای ته ورځه زویه نن ښکلې خبره دې وکړه زما دې ځای کې پاتې څه دي اوسه هغه یو ورور مې و امرانه لاړ پردی شو پرون مې څه چل شوی و څه چل شوی و په دې ځای یې لاس کېښود او راوغورځېدم څنګه را پرېوته ولې مور خبره وکړه څه چل شوی دی ځکه ما ته پته وه دونه چې زما ورور به زما د وجې نه په کټ غورځېږي زه به هېڅکله نه وم ورغلي څه چل شوی دی ما ته خبره صفا وکړه زه وګوره لاړم زویه تپوس یې ما کو ما ته یې دلته به نه راتلې خو دړه نه زه خبر وم ما ته یې دړه نه نشو ویلی چې د کوره وځه نورې خبرې پرېږده په ماماجي چل څه شوي دی نیم دې خبرې زویه زه خو تېره ووتم یاسر ای سی جی روړه سر ډاکټر صاحب پیشنټ ډېر سیریس دا خو ریپورټ کول غواړي پېښور اس غم کو کاکا ټیک بش ان شاء الله ها ډېر تکلیف نشته الله بخیر کی ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بار زما زوی دی او ټیکهدار صاحب دی د مرګ جون اثبات یې لګي خو ته لږ आवाज الله بخیر کی لږ आवाज ډاکټر صاحب مریض څنګه دی یاره ستاسو مریض لیک سیریس دی هغه یې موږ ریفر کو پېښور ته او تاسو ټیکهدار صاحب هغې سره ملاوېدی شي تاسو لږ ورشئ زه خپله ورځم زما خبره ورسویه نو ورځه همون بیخي مني نه هغوی زما په کور به قدم نه ږدي چې زه یې رابې راوړې منې کړم نو خورهیې پکې سي زویه مه ورځه مور بیا ماماجي دی او دې خلکو له به څه جواب ورکوو زه چې خپله ورشمه که نور څه نه نو دا اسپتال کې به ورته تیمارداري وکړمه زویه ما ته یې وي ته زما دپاره مړی او زه ستا دپاره نه منې زویه کښېنه موږ کار داسې کړی دی بیا موږ ډېر غټ غلطي وکړو ډېر غټ غلطي یې موږ هېڅ غلطي هم نه دی کړی خو بس مور یې نه پوهېږم چې داسې قسمه سازار راپسې دی په دې کور پسې چې ورځ هم نه سمیږي یو عذاب ختمیږي او بل سره شروع کېږي اوس د غرې ماماجي هم پرېوته دا موږ چې کوم کار کړی دا معاف کولو نه دی موږ ډېر غټ غلطۍ کړې دی زه اوس هم د سره ټایم شته الله ته په سجده شه څه غلطۍ هم کړې دی مور څه غلطۍ هم کړې څه چل هم کړې هغه یتیمې سره موږ څه کړي دي دغه یتیمه ستا په سره سوره شوې ده زما په سر سوره شوې نه ده زویه ما ته خپله بربادي مخامخ کاري داجي 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 داجي
غم مه کوه نعمان داجي نعمان بچي داجي داجي د مرګ یم څه پته نه لګي نعمان بچي نیلې ډېر ښه ساته هر څه وشي داجي هغه ډېره ماشومه ده ډېره نادانه ده داجي او بچي یو خبر مې یا ساته چې زما خوری او زما خور چې زما داجي داجي چې زما مخ ورته ونښې داجي پتا به هېڅ نه کېږي داجي داجي ډاکټر صاحب دا یو دوه یتیمانان دي او د کاکا ډېر په مینه باندې کور ته راوسته د سر سور یې ونه ورکړ نو زما هم پرې زړه خفه کېږي او زه هم ورسره دا منډې تړلې وم او الله پاک دې ولې ژوند ورکړي چې اثر نه خدا سایه کوی نه شي که نه مهرباني جي ډېره مننه داجي داجي ته داجي 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 ورشه ډاکټر صاحب ته واس کې شابه ما ته پرېږده کاکا جي ټیک به شي الله به دې ټیک کړي انشاءالله ښه مور موږ څه ګناه نه ده کړې او نه مې څه ظلم کړی دی او چې کومه دروازه نه بندېږي د هغې درشل بدلول پکار دي ما صاحب درشل بدل کړې ده څه ګناه مې نه ده کړې خو زویه تا مضبوطه دورشل بدله کړې ده چې خوځېدم نه مور بس پرېږدې ده که نه دا خبره اخر زه نور څه وکړم یو عذاب نه خلاصېږم او بل شروع کېږي واو تا ته خو خپله بربادي ښکاري اوې هغه بربادي زېمه که نه میښې اوس ورته زما په سره شیطانۍ کې وفا امدا ستا د ښځې سړیتوب دی دا د دې خبرې او دا د دې لهجه ده ویم زه تا سره زور چلوم نه ځکه چې زما غټه غلطي دی او زه نوره خپله غلطي دخلاول نه غواړم خواښې دا خوله دې واک کې خوځوه زه ګوره ستا هغه بلې چینی نه یم چې زه به ستا خبرې یوسم په جانماز به کښېنې سپینې دوپټه به په سر کې او تسبیح به لاس کې اړې راړې اوې الله الله به کې پوه شوې ویم د هغې هم ما سره شته دا تا له پکار دي چې سهار وختي ته پاسې ډاکټر صاحب اواز چچا ټیکهدار صاحب یو کار وکړه تاسې کاکا جي ټیکهدار صاحب زما د مرګ نه پس دغه کور ستا هم دی چې ما دغې کور یتیمانانو په نوم الله به خیر کړي کاکا جي زه ستا په خبره پوه شوم هغه پټواري سره به میلاو شي په دې کې هر څه لیکلي دي صحیح ده کاکا جي زه پرې پوه شوم اوس دې ټیم کې دا خبرې ته ډېرې مه کوه که نه ډاکټر صاحب راځي خبرې ډېرې مه کوه که نه بیا تا له نقصان ده اوس خاورې په سر باندې بادوه زه درنه لاړم هر وخت مې په دوا کې یادوه زه درنه لاړم اوس خاورې په سر چانګه لکه مچ منګولې مروړه تا نه منله ما به درته وي یمه ناجوړه مرګې چې راشي بیا نه کړي تپوس د ځوان او زوړه نو بغیر زمانه عمر تېروه زه درنه لاړم بغیر زمانه عمر تېروه زه درنه لاړم هر وخت مې په دوا کې یادوه زه درنه لاړم شکر وباسه چې د غرمې پورې پرته یم کېرې د پلار په کور خو به زه تر ماښامه پورې پرته وم اوې ته څوک یې چې ته زما نه دا تپوس کې وفا بس چپ دا مور سره راته ایږده چې کور در باندې روان کي او ستا مور خو دا غواړي چې ما د دې کور وباسي وګوره شیطاني درته کوي د نیلې درته سرې شو بس که
د کلي دا خلک راپورې مه خندوه بس که غفا بس که مور سم تیار شه د ټول جنګونو سر مې ته شروع کې خپلې کمرې ته مور لاړ شه ټیک وایي ظالمانو لکه د بیل زه په شان لګې کله زه یې جارو کوم کله درله کپړې انځم او په دې کې م زه تاسو ته ښه نه شم او دا سنډې مه راته کټ کې پرته وي دا خو داسې وایي نه چې زه د کور دا کارونه کوم شفقه زه په خپل هسپتال ته درځم 10 منټه کې انشاءالله درځم څه چلو شو زویه خبره مې واورم خدایه ته مې جولای کې خیر واچوي خدای دې او ستا جولای کې خیر وانه چي ما په تا ته شل پیری ویلي دي چې هر چا سره کوه خو وفا سره مه کوه چې څه درته ویم هغه منه اوې په کټ کې به راته ډېره کښېنې نه ظالمې د کور دا کارونه کوه چې د بیمانۍ د اواز کې درنه ویلي شي پوه شوې ما څه وکړئ نه خپلې بربادۍ ذمهواره زه په خپلې نعمانه راشه راځي ټیکرا سره ډاکټر راځي د ډاکټر ضرورت اوس پاتې نه شو کاکاجي په حق ورسېده ناجي 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 ماذا كان يقول الجاد فريغوت ناجي دي الدنيا دي غلط توقف ناجي ماذا ناجي دي جنة دا كان توقف ناجي ماذا كده خدای کې صرف زمون ته زمون بسر باندې سوري صرف ستا په داجي پاسه کنه داجي داسې نیمګړی ما پرې داجي پاسه داجي پاسه کنه داجي نه لري ته چې داجي را سترګې پټې کړې لاړه رانه داجي Raji, daji bhai आवाज़ हो रही है daji दुआ चला पासी इसने मैं कोर्दा वो ज़बान दे रहा था कट के बोले वो daji राले पासा نعمانه ستا په غم درد کې شریک یم هر څه کې سره زوال اړ یم زړه مه بایله او مرګ حق دی هر چا له راتلی شي daji د کاکاجي دا پوره وه داسې کار کوم چې امبولینس والا کوي په هغې کې به بیا کور ته ورسو ښه زه ورځم موري دا ولې خفه یې ولې لورې تا ته پته نه لګي چې زه ولې خفه یم افغانانو سره خو زما ژوند دی لورې موري سخره داسې دي اړو څه خوړل نه دي روټۍ دې لرولم و که نه نه لورې څه مې هم زړه ته نه کېږي تا هغه کامران ته رینګ وکړه که نه دا ماماجي تپوس دې وکړه چې څنګه شو اوس به راشي وخت یې تللی دی پته نشته لورې دا زړه مې داسې یریږي دغه دې کامران راغی اوس بیا څنګه چلو شوه ته کښېنه راشه ماماجي دې څنګه دی ګزارې شوې ده که نه وایه که نه زویه ته ولې داسې خاموش یې مورې
ورور دې وفات شو. دا څه وشو خدایه دا څه مورې هلته به دنیا خلک راغلي جړاګانې پرېږدئ تو څادر راواله او مور له برقه راواله چې زه ناوخته دی. یو دعا به یې جمع وکړو. دوا په خو جنو کو یاله ته الله اکبر. دا څه شور دی؟ څه چل وشو؟ یا جنۍ څه چل وشو؟ هله دا خو داسې جاړي څه چل وشو؟ دا کامران ماما مړ شو. نو دا څه بیا شهباز خان مړ شو. الله دې مه وژنه، دا دې مه وژنه. دا ولې دا تندر د کومه راغی؟ ما پاته څادر راواله چې زر زو زړه مې سوری شو. راځه څادر راواله. زما څادر راواله. شهباز خانه بابا جی دا څوک و څنګه وفات شو؟ د شهباز نوم و بچه او زما ښه ملګری مو. ښه د صدمې یوړو صدمې وخوړو ولې چې دی وخوریو یو تیمې غریبي سره واده وکړو چې څه وخت تېر شو نو ظلم او یو شی او بل شی نو ژوند یې ښه نه و. بیا هند دا چې هغې له طلاق ورکړو او د هغې د صدمې نه دی لاړو مړ شو. دغه یتیمې ورور دا دی ناست دی دی څومره خفه دي. دا حالت دی. مترورې تاسو پر سیټ باندې وړئ سړی ډېر زیات ناست دی. اځه مخ پټ کړه جینۍ. دې سیټ باندې نور نه به خو په دې غریبۍ ډېر خفه او ورځ یې ونه لیده. ودرېږه کامرانه. خیر شه. په کومو سترګو باندې دلته رالې؟ ماما زما مړ دی او ما ته چې په کومو سترګو رالي؟ ماما تا ته اوس در یاد شو؟ ستا ماما په هسپتال کې وصیت کړی دی کو چرې زما خور او زما خورایې وي په تېر شل باندې راغی نو ما بخښلی نه یې. زما ماما دونه ظالم نشي کېدی. ابه دا خبره نه یې کړې. همدې ویلي دي